څنګه یو ګاری صاحب ښه یو؟ مهرباني وکړئ. ګاری صاحب یو سوال لرم، هغه خو په بد کې وکړم، خو ټولو اول خبره زه دغه کوم چې ټیک ده، مطلب په فرقو کې اختلافات شته، لکه مهدي کې کومې مطلب اهل سنت کې مختلفې فرقې دي، هغوی خپلو منځو کې هم اختلافات شته. موږ په ټیک ټاک وګورو چې مختلفې مناظرې کېږي، خو باید دلته کې ما یو شی نوټ کړو او معذرت سره وایم چې یاره کوم تنقید تاسو کوم شکل سره کوئ که نه، نو دې کې د خلکو زړونه ازار کېږي، او که څوک شیار اچي توهین کوي، هغه هم بد دی. بد ته به پکار دی بد نه ویلی شي. او لکه خبره مې دا کوله چې لکه چې دلته تا ته زموږ ځینې شیونه مسخره برېښي، همداسې تاسو ځینې شیونه دي چې هغه موږ ته مسخره، خو دومره مسخره برېښي چې مطلب ورپسې خاندو چې یاره دغه د دوی دین دی، دغه د اسلام دی، دغه یو نیچرل پروسس. خبره واوره کریم، خبره پوره کړم. نو دا زه صرف داسې نه وایم چې د یو ډېرې کوي، دا ډېرې په یو ځای ما یوه خبره وکړه چې بیا یېره نسي رانه او سر مو ورباندې خلاصي. په همدغه دا سوال نه دی که نه، دا داسې خپل فکر در سره شیر کوم. سوال بد کې دی، جواب دې درکوم، ته به دې خپل فکر جواب درکوم. اوس مثلا تا ته د اهل سنت والجماعت په عقایدو کې کومه یوه عقیده د مسخرې ښکاره کېږي او ته ورپسې خاندې، مثلا کومه یوه ده؟ مهرباني وکړه. هغه به درته بعد کې ووایم، زه دغه خبره لږه کمپلیټ کوم. نو لکه نوره مذهبونه څوک چې عیسیان دي یا نوره دي هغوی مونږ پسې ټولو مسلمانو پسې خاندي. تا ولیدل چې قرآن یې هم اوس ولولو، مطلب دغه یو نیچرل پروسس دی چې د هر یو انسان چې په کوم مذهب کې پیدا شوی دی هغه ته خپل مذهب ټیک لګي، بل ورته مسخره لګي. دا لکه چې دلته تا ته لګي نوره، همداسې تا والا نورو ته لګي، دا یو نیچرل پروسس دی. نو بهتره دا دی چې دې خبرونو سړی تیر شي. اور اوس مې سوال یو دی، که ته جواب راکوې، مناظره در سره نه کوم، زما سوال دی که جواب راکوې. په سترګو زه به د دې خبرو جواب درکړم. مې بندوئ مایک مه وربندوئ، خپله دې مایک بند کړل، خو لیکن زه د دې خبرو جواب درکړم. مایک دې خلاص کړه، اوس راته زه مایک نه بندوم، تا ملګري دي راباندې بندوي. مې بندوئ، مایک مه وربندوئ. ښه ګوره دې زړه سره. اول خو د اخیری خبرې به دې شروع کړو چې عیسویانو قرآن وسوځل او توهین او سپکاوی ورته کوي. دا دومره ډېره بده خبره نه ده لکه تاسو چې کوئ دا قرآن تحریف شوی کتاب ده. دا دومره د قرآن سوځېدل به ډېره غټه ګناه وي. مونږ نه دي ویلي فرید صاحب، مونږ نه دي ویلي، مونږ اوس هم د قرآن اوس غوږ سره ته مایک یې ورپرېږدي، ګورې زه غوږ ورته واچوم، د ده سوال مې واورېدل تر پایه، خو اوس د ما جواب نه اوري. اوس ما ته غوږ څه دي؟ دا خبره د دروغ وکړه کریم صاحب چې تاسو قرآن دغه تا اجماع له ټولو کتابونو درته ثابته نه کړه، اجماع مې درته ثابته نه کړه. ستا کتابونو مې ثابت کړه چې عایشه ویلي چې یاره وزې خوړلی دی قرآن، بیا نرسه ثابته یې کړه، نرسه شته تا کتابونو کې. ته اوس دې دروغ ولې وایې؟ ما لیدلي دي. دروغ د هغه روایت دروغجن دی. زه بحث نه کوم کریم صاحب، ما یو سوال دی، زه په نظري ته نه یم راغلی. اوس وخت زه دې جواب درکړم. یهودو دین عیسویانو دی ویل دي، نصارا چې قرآن کریم سوځلی ده، هغه د قرآن دښمنان دي. ته ځان ته مسلمان وایي، قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. د تا مرآت العقول کې صحیح روایت له امام صادق علیه السلام نه چې دا قرآن چې نازل شوی دا 18,000 آیات ده، له موږ سره 4,000 آیات ده. دا 18,000 آیات قرآن دی چیرې ده؟ امام دی وایي، امام صادق. آیا امام صادق دروغ وایي؟ امام مجلسی دی لاندې ورته لیکلي چې دا روایت صحیح ده، او د قرآن امام مجلسی لوی محدث دی، هغه ورته وایي چې په دې اړه باندې په تواتر سره موږ دا خبر راته ثابته چې په دې قرآن کې چینجز راغلی، تغییر راغلی ده او نقص پکې راغلی، یعنی کمی او زیاتې پکې راغلی. دا د یوه خبره اوره. که دغه بیا زه درته ثابت کوم چې ستا ائمهونه چې هغوی هم داسې وایي چې یاره قرآن کې ځینې شیونه مس شوي دي. نرسه ثابته یې کړه، خو که دومره ته نرس ولې، که دومره ته نرس ولې، که دومره نرس ولې، خو ثابت دا ګز دا میدان دا 5,500 مسلمان. خو هغه مسله بله دی که نه کریم صاحب، دغه بیا صرف دغه وایي چې دروغ دي. خپل کتاب نه وایي چې دا زموږ کتاب دروغجن دی، بیا ته وایي چې دا دروغ
دي. زه د ما عقیده څه شي ده، که څوک وایي چې قرآن کې یو حرف کم سوی ده دا کافر د مسلمان نه ده. وادي اورېدله دا ډز دي واورېدل. ته نرسه ووایه چې څوک وایي چې قرآن کې یو حرف کم سوی ده دا کافر ده، ووایه نرسه ووایه. نو بیا هغه چې عایشه څه ویلي وه هغه څنګه ده؟ هغه ما څه درته ویل؟ هغې عایشې نه دي ویل چې قرآن کم سوی ده، هغه دروغ. ما د ما خبره دې واورېده که دې وانه اورېده چې اهل سنت والجماعت په دې عقیده دي چې که څوک وایي قرآن کې یو حرف کم سوی زیات سوی دا کافر ده. اوس ته ووایې د تا په مذهب کې آیا که دا قرآن چا کم کړی وي یا یې زیات کړی وي دا کافر ده که مسلمان ده؟ کري صاحب ما خو ستا مخې دماغ نه لري چې په کوم شي زما پته نه لګېږي هغه به تازه کافر نه وایم. نه کافر پته مونږ چاته نه ورکوو، دا ته پته یې نه وي. تاسو په معمولي اختلاف باندې چاته کافر نه وي یا یو خو مونږ نه یایو کافر نه. قرآن چې چاته کافر ویلی موږ په نره ورته وایو، رسول الله چې چاته کافر ویلی په نره ورته وایو، اهل بیتو چې چاته کافر ویلی په نره ورته وایو. غوږ شه اوس بله خبره اوس ما یو سوال واورئ که کري صاحب زه بیا ستا نه یم راغلی. خبرو جواب خو زه درکړم ولې دې تلواره ده. تا ویل چې تاسې داسې خبرې کوئ چې د بل په مذهب پسې خاندئ. موږ نه دي خندلي. د تا اغاګان راځي تا ته وایي عمر رضی الله عنه تښتېدلی. عمر رضی الله عنه اول خو دا روایت دروغجن ده او باطل ده. یو په احد کې تاسې دا اعتراض په عمر رضی الله عنه باندې کوئ. زه بیا له دې بخاري نه درته ثابته کړم چې عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام په خوا کې ول. اوس که زه له تا ته وایم چې د عمر رضی الله عنه د احد له غزا نه تښتېدلی له کافر نه به تښتېدلی، نو د ما د سوال جواب خو ته راکړې. تا مهدي له خپلې ښځې نه تښتېدلی د 12,500 کال له خپل مور تا ته دروغ وایي، دا شمس هېڅ واقع نشته. مهدي علیه السلام چیرې ده؟ د تاسو مهدي علیه السلام چیرې ده؟ غیبت کې ده. ما درته ویلي چې ته ما سره بحث کوې که زما سوال اخلې. غیبت کې ده. غیبت کې چا ورته ویلي چې د غیبت الکبرا کې نه نوځه؟ زه په دې تا سره بحث ځکه نه کوم چې زه دې ته نه یم اوس راغلی. راځه سوال دی وکړه مسلمانانو ته معلوم شو. اوس راځه سوال دی وکړه، راځه دې زړه سره مهرباني وکړه. ها سوال مې یو بل پیدا شو. اصل کې مې سوال ذهن کې یو بل و خو د تا اوس یوه کیسه وه که په دې سوال پیدا شوی دی که ته دې جواب راکوې لکه تا د هغه نه ویلو نو ما د هغه کتاب کې زه داسې نه وایم زه نیوکه نه کوم تا نه ځان معلوم کړم که نه لکه ما په خپله وکړه. دلته د علي حیدر بچی درته ناسته نیوکه دې وکړه، اعتراض دې وکړه، سوال دې وکړه، کوه دې الله په فضل و کرم سره وایه. ها نو دا یو ستاسو کتاب دی، کتاب تاریخ الباری. څه شی ده؟ تاریخ الباری څه شی؟ دا نوم لږ سم واخله. دا نوم څه شی ده؟ تاریخ الباری. تاریخ الباری. تاریخ الباری او دا اسکرین ښکاره کړه. زه دا کتاب ښه په دې کې ما څه سره شی ده؟ کتاب نشته، ما حواله لیکلې ده. ښه دې وښیه څه شی دي پکې؟ ها په دې کې دي که نه څه مطلب لکه دا خو ستاسو اهل سنت کې هم په دې شي ډېر زیات اختلاف دی. ما خپله د اهل سنت علماو نه دغه اورېدلي دي چې ماویه باندې بحث کول مه کوئ ځکه چې مطلب هغه موږ سره مشکوک دی. یو کس راغلی هغه بلا کړی. ښه وایه مهرباني. ها نو اهل سنت علماو نه مې دغه اورېدلي دي چې یاره مطلب ماویه باندې بحث کول مه کوئ ځکه چې دې دفاع موږ نشو کولی او دې ځنه داسې کارونه دي چې هغه اهل سنت دفاع نشي کولی. ته مې اهل سنت خو اورېدلي دي بیا لکه هغه کې معاویه بچی درته ناسته دي ټول اهل سنت والجماعت په مخ کې درته وایم دا د معاویه بچی د بحث وکړه په معاویه باندې نرسه. دا کتاب هم پرېږده را میدان ته څه بحث وکړه د معاویه رضی الله عنه په شان باندې. راځه ها کتاب دی تاریخ الباری. د لاندې کوم کسان ناست دي دویم نوٹ کوئ بیا خپله پسې وګورئ که زه دروغ وایم. تاریخ الباری جلد نمبر 11 صفحه نمبر 357. په دې کې د پیغمبر د جمعې خطبې کې یایي چې کله تاسو ماویه زما په منبر وکسوئ نو هغه قتل کوئ. صحیح ده؟ اور یو بل کتاب حواله درکوم. الله اکبر. عربي الفاظ وایي. عربی الفاظ ما اردو کی پڑھاؤ کر دے بالکل دغه شان دے. جب ماویہ کو میرے ممبر پر بیٹھتے دیکھے تو اسے قتل کر دینا. کتاب تاریخ الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357. ها یو بل حوالہ درکوم کری صاحب. یو استاسو کتاب دے کتا سره کتابی کتاب راواړه وا کتاب لګ راواله ده. یو نقطه ښه یو نقطه إذا رأيتم معاوية فوق منبري. دا رواية صحيح ده كصحيح ندى. أول خبر تهذيب التهذيب
د امام الذهبي رحمه الله د جرح و د تعدیل کتاب د جرح و تعدیل پیژني دا روایت کذب دروغ ده اول ډز بل پسې وګوره امام الباني رحمه الله وايي موضوع دروغ جن ده دا خبره دا ثابت نه ده الحسن المحدث ايوب رحمه الله هغه وايي چې دا دروغ ده همدغه شان ابو سعيد المحدث ابن الجوزي امام ابن الجوزي رحمه الله وايي چې دا موضوع دروغ جن ده وش پسې وګوره چې دا محدثین زه پسې درته وښیم اخرجه ابن عدي داسې دغه روایت راوړې ده یا په تاریخ د ابن عساکر کې دا راوړې ده دا دروغ ده دا ګوري بعضې روایتونه د موږ اهل سنت والجماعت په بعضو کتابونو کې رانقلوي د دې دپاره چې حکم ورباندې ولګوي چې دا دروغجن ده دا باطل ده او دا موضوعي ده دا د یوه خبره او د دې په اړه که غواړې د دروغجنې خبرې ستاسو کتابونو کې ولې لیکلي دي د الله بنده په خبره پوهېږي موږ الحمدلله سند لرو څه شی لرو سند یعنی چې چا 1000 کاله مخکې 1200 کاله مخکې یوه خبره کړې ده هغه یې د دې دپاره را نقل کړې ده نقل پېژنې چې د ما محدث د ما امام د احادیثو یا د ما هغه محدثین چې هغه امامان د جرح و د تعدیل دي هغه یې را نقلوي د دې دپاره چې مسلمانانو ته وښیي چې دا روایت چې راغلی ده دا باطل و دروغجن و کمزورې د خلقو ته یې ښیي او د الله بنده او قربان بیان دي کتاب کې ولې لاندې لیکلي دي چې دا حدیث صحیح ده وخیا نر سوي خه وخ ها خایو بل چې هغه ان شاء الله تور ته منشي کوي نه دا روایت وخت یې چیرې لیکلي صحیح ده دروغ بنوي ما درته کتاب وخیلو هغه ستا خوښه ده تا په تبه کوم نوي تا وایي چې دا دروغ دي هغه ستا بله نظریه ده چې کوم ستا په خوښه نه وي قربان دي سم مسلمانانو وایي د تا د پلاني کتاب کې لیکلي دي چې په معاویه باندې بحث مه کوئ د دې دفاع نشو کولی د دې دفاع څنګه دغه د معاویه بچی درته ناست د مخامخ ودې ویل چې دا روایت یې صحیح ویل ښکاره که د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې د دې ټولو ویډیو درته پلی کړم د انجینر میرزا والا ویډیو درته پلی کړم د انجینر میرزا په توپ باندې ولا زه غڅه کوم تا روایت راوړې په روایت اهل سنت علم د یار تاسو خپل اختلاف لري باید د اهل سنت علم نه ده راځه په خیر اله مهرباني بس تا پتا بنوي هغه ته کتابام نه مانه ملام نه مانه روایت دی راوړې کدی نه دراوړې خو هغه ویډیو کې درته خای کنه هغه ویډیو کې درته خای سپلې کوم کیمرا کای چې درته پلی کوم وقرب تا وې چې دی روایت کتابه درته خای انا په هغه ویډیو کې کتابام شته سنت هم شته دا ویل ما حواله راوړې ده حواله اوس ویډیو ته وتښتېدلې زدي میرزا حواله د ویډیو په شکل کې ده زدي احمد رضا قادیانی څه کوم زدي هغه بل پس زدي مل غسر څه کار ده ما ته کتاب راواخه روایت کتاب کې درته خای کنه کتاب کې درته خای ویډیو کې درته خای کتاب هم درته خای هغه هم درته خای چې مطلب زه څه درته هغه موږ څه کوم زه د نه میرزا منم نه د میرزا ویډیو منم نه د هغه حواله ته حواله پکار ده کنه په هغه ویډیو کې حواله مشتا کنه به بیچاره مسکینانو که سبا هندوانو ویل دي هندوانو په کتابونو کې راغلي وسوالات علماء تللی دي په دې حوالو هغه نه راتلرو هغه په انجینر میرزا هغه مون سره هم ډیرو شینو اختلاف لري خو چې دغه کوم علم دا کنه هغه ته سره من نشو رسیدل مسلمانانو غوښ یو دقیقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې معاویه رضی الله قتل کړی کنه تاسو کتابونو کې دی خادمو په کتابونو کې دا امام حسن علیه السلام لدغه سړي سره ولې بیعت کول بیعت نه دی کړی په شرطونه دي هغه خپل شرطونه دي هغه شرطونه ما بیا پوره نه کړ صرف دنیا ته خیر چې د څنګه سړی دی دا اوس مې د تعالی کتاب نه درته وښودل چې امام حسن علیه السلام بیعت ورسره کړی ده شرایط پوره کړی دي بیعت ورسره زه بیعت شرایطو باندې بیا وروسته خبره ده زه بیعت درته ښیم ښه ودرې دا یو سوال بل دا امام حسن خبره صلح په تاریخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفارو سره نه ده کړی ته د صلح خبره کوي بیعت ورسره کړی صلح خو وروسته خبره ده بیعت آیا نبی علیه السلام د مسلمانانو خلافات د مکی کفارو ته سپارلی نه د دې مطلب دا کله شو چې سره صلح هوا کې چې دا هغه په حق دی بیا ته بنو ذ بالله نبی صلی الله علیه وسلم هغه کفیرانو نام ویلو چې په حق دی ولې زړه سره یو خبر
صلح نبی علیه السلام له کفارو سره کړې ده، لیکن د مسلمانانو خلافت خو کفارو ته نه ده سپارلی. اوس دا معاویه رضی الله عنه سره چې حسن علیه السلام صلح وکړله، دا د مسلمانانو خلافت یې ولې هغه ته وسپارل؟ خاکری صاحب ته دغه معنی چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې علي عرضه کې په حق وي، د حدیث ته معنی اوس ګوره یو تا ویل وایي نه سوال درنه کوم، د حدیث ته معنی دا به خو راځو نو خو یو ځای بل ته ولې تختې؟ اوس تا وویل چې وګوره د اهل سنت په کتابونو کې راغلي خبره تا بل ځای ولته امام حسن ته یو لکه نه ځکه مې در سره ولی الله باندې خو زه په همدغه موضوع یوه موضوع ده. اوس ګوره ته موضوع وپېژنه. تا وویل چې د اهل سنت په کتابونو کې راغلي دي چې په معاویه رضی الله عنه باندې بحث مه کوئ، موږ د هغه دفاع نسو کولی. ما درته ویل چې دا د معاویه بچی درته ناست نه راسه احتراز وکړه، لاړلې له ویډیو نه د خبره راخیستلې ده چې ما درته ویل د ما محدثین وایي، محدثین امامان مې وایي چې دا دروغ موضوع باطل. لاړلې بیا له دې ځای کې پسې لاړلې بل ځای کې، په دې کې مې یو الزامي پوښتنه درنه وکړه. الزامي پوښتنه باندې پوهېږې چې که چیرې نبی دا خبرو خو اول دروغجن ده، که دا خبره رښتونې وي امام حسن او حسین له معاویه رضی الله عنه سره بیعت ولې کول؟ ولې د دوی په خلافت کې تاسو دروغ وایو کنه؟ دا نه دی ګړ مسلمانانو بکسي کوم کتاب اوله دا خبره واوره زمونږ د پاره حجت د اهل بیت او اقوال نه علاوه کنه د ملا کتاب نه د هغه ته پته وي. زمونږ اخیری لاین چې دی هغه اهل بیت تی موچ دین نه خلو، هغه اهل بیت نه خلو. نور بعد کې خود تا غوند کې کسان دنیا راځي هغه بس وګي ګدا د امام حسن علیه السلام خپل د خطبو کتاب درته خیم چې د خطبې دی پکې مسلمانانو غوښسي. د ما دا کمره غټه کړی، دا بل کمره غټه کړی. دا بني امیه ډیر څه تاریخ کې غلط لیکلي دي، هغه موږ نه منو یاره، هغه زمونږ عقیده نه ده. شی نه ته قرآن هم نه مني، دا د تا مکتبه ده، دا د تا کتاب د روائع المختاره من خطب الامام الحسن. وګور دا د تا لویه مرجع ده، السید مصطفى موسوي. دا اموي نه ده، خو صحیح بیا زمونږ سره هم داسې ډېر څه داسې حدیثونه شته دي چې هغه ته بیا ویلي دي چې دغه صحیح نه دي. ته نرسه ثابته کړي دا صحیح نه ده، نرسه ثابته کړي دا د تا روایت خبره وره. ما درته ویلو چې زه چېرته مولانا نه یم چې زه تا سره په هغه وکړم مناظره وکړم. نو چې مولانا نه یې بیا خپل روایت ته ولې دروغجن روایت وایې؟ بیا خپل امام خبرې ته ولې دروغجنه خبره وایې؟ او ظالمه په خپل اهل بیت باندې تور لګوي چې امامانو دا خبره دروغجنه خبره ده. بیا زمونږ امامانو خبره ته معنی چې موږ ته ویلي دي، دا حواله ښکاره امامانو خبره ته معنی چې موږ ته ویلي دي، موږ ته دا هم ویلي دي، موږ ته خبره واوره. صبر دا حواله درته ښکاره کړم، دا حواله درته ښکاره. مسلمانانو غوښسي روائع المختاره من خطب الامام الحسن عليه السلام، السيد مصطفى موسوي د دې دنیوي صفحه ده، دې تراسي وګورئ. ومن خطبه بعد البيعه، مسلمانانو سم ورته وګورئ، عنوان یې راوړی ده ومن خطبه بعد البيعه. د امام حسن علیه السلام هغه خطبه چې له بیعت نه وروسته دي، له کوم بیعت نه؟ له معاویه رضی الله عنه وروسته. دې ته وګورئ، یا اهل الكوفه ای د کوفې خلقو، امام حسن علیه السلام ورته وایي چې د ما نفس له تاسې نه تللی دی د دریو شیانو په وجه، چې د ما پلار هم شهید کړل، د ما مالونه مو غلا کړل، زه مو په چاقوګانو ووهلم. اوس دې ځای ته وګوره، ستا مې سترګې ورته رڼې کړه. واني قد بايعت معاويه فاسمعوا له واطيعوا. دې ځای ته وګوره، بلا شک ما له معاويه رضی الله عنه سره بیعت وکړل، فاسمعوا له واطيعوا. دا د خبره ومني او د اطاعت وکړي. په بل کتاب کې دی الاحتجاج الطبرسي. کری صاحب لږ ودرېږه. دې کتاب کې اوس ته ما ته وښیه چې لاندې پسې لیکلی وي چې دغه صحیح دی. ته خو د جرح د تعدیل اصول نه لري، د خدای په فضل او کرم سره. نه زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي کری صاحب، کوم چې صحیح وي کنه هغه ورته لیکلي چې دا صحیح دی، هغه باندې تصدیق شوی دی. دلته کې خپل عوامو ته د دوکما ورکړه چې د کتابونو کې دغه وایي. اغاسي محترم اغاسي وست نرسه چې دی روایت یو عام طالب علم یم، واګوالي نه نيسه غوغولي نه دومره سما پړاو کړی دي. اغاسي محترم د زړه سره ته اوس دومره نرسه د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې د تا ملایانو خو به تا ته خدمت کړی وي، د تا ملایانو به تا د تا محدثینو به تاسو ته خدمت کړی. دغه خطبه د امام حسن علیه السلام دی وخی چې دا کمزوري او ضعیف او باطله ده.
اوس ته ما بل ته وخی چې دلته صحیح لیکلی ما ته څه ویلو چې زمونږ پیکه کې کوم یو کې صحیح هغه وي هغه ته لاندې لیکلی وي چې دغه پلني امام نه وایي چې دا صحیح ده. دا د تاریخ کتابونه دي دا د بل ته دې پسې وګوره. الاحتجاج شیخ طبرسي دا د تا لوی محدث ده که چیرې ضعیفه خبره دا وای شیونه مونږ ته حجت نه دی یاره مونږ ته څه وایي چې امامانو نه علاوه مونږ ته بل شی حجت نه دی. الله اکبر که حجت نه دي مسلمانانو که چیرې دا خبره ضعیفه او کمزوري وای بیا به دغه محدث لیلاندې ورته لیکلي اوس دا خبره باطله او ضعیفه ده. اوس وګوره امام حسن علیه السلام څه وایي؟ أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة. يا لا بنده امام حسن عليه السلام هو ودي ما دي قسم بو الله ويسي معاوية لدي طول شيء وما بهتر ده. احتجاج شيخ طبرسي لوي محدث دي ده طبرسي سيب دي واي غدي دا رواية دا واقعه راوړي دا روايت کری صاحب دې کې د سی وی ځنه چا یو کاس په باره کې انډیویډوال یو کاس په باره کې کده سی ویلی شي مان مطلب هغه نه ناراض شوی مطلب یو کاس ویلی چې دنیا کسان به وکنه کاغه نه ناراض شوی د سی بي ویلی یو کاس انډیویډوال خدا غشان نه شیعه مذهب څه ته وایي اهل البيت ته وایي یا څه ته وایي وای لدې شیونه وای ماته معاویه بهتر ده ولی شیو وای زه په چاقوګانو وهلم د ما پیسې غلا کړلې د ما پلاری راووزل. ها ما بیا چې دوره ښه سړی و د اهل بیت دشمنۍ ته والې راواتو مطلب جنګ ونه ورسره والې کوله کله کړي د جنگ صفین څنګه شو جنگ صفین کې معاویه رضی الله عنه راغلی ده که علي رضی الله عنه ورغلی ده ارڅ شو د پیغمبر حدیث دا ته نه هیر شو څنګه مسلمان چې پیغمبر وایي چې د علي په خلاف سو کم ودرېد هغه په باطل دي دا څوک وایي حدیث ته علي معاویه رضی الله عنه خو درېدلی نه و دی صحیح حدیث ته علي رضی الله عنه مسلم بخاری کې هم دا حدیث موجود دی وخی مهرباني وکړه ریفرنس اوس ماته نه دی خو ما په خپله پکې لیدلی دی زړه سره هغه سه محترمه تاسو بل ورځ دلته راځي دلته د مؤمن قبضه ده خان د مؤمن په قبضه کې سره به په دلیل خبر سره کې دا حسینیت زه زما په قبضه کې راغلی دا امام په قبضه کې راغلی ال تخپل عوام د کوم دروغ کوي کنه دلته کې نشي کولای دا کتاب ته وخیلو معاویه رضی الله عنه لكم واهل بیت سره جګړه کړې دا دروغ دی ویلی ویل مهرباني وکړه امام حسن سره کله کړی امام حسن بیعت ور سره کړی هغه بیعت ور سره کړی ته هغه جګړه ور سره کړی د تاسو چې وایو نه یو منټ د تاسو چې دلیل ورکوي چې به صلح ولای کوله د صلح په جنگ کې کیږي که صلح په اندس هغه کې کیږي دا خو دی معاویه رضی الله عنه دی علي رضی الله عنه په منځ کې کوم مخالفت ول دی هغه مخالفت پیشګویی رسول الله ور کړی خبر استوان خبر اور کری سیب تا ته جهیلان راځي هغه کنځلو نه کار هغه جواب پرې خودلو ته دیم لانه پرېږدي سکاله پوسی سه بدی ځکه خو ډز رانه پورته کوي نو هغه جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاطوز مې کې جواب دی دا سید دما دا بچي سید ده حسن علیه السلام خي ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين دما دا بچي سید ده او الله جل وعلا به د په لاسونو باندې د دوه لویو ډلو په منځ کې روغه جوړه وکړي سې یو ډله دی علي رضی الله عنه بل ډله دی معاویه رضی الله عنه د دې دواړو په منځ کې روغه جوړه الله جل د حدیث درغجونه دي دا د بخاری او د مسلم روایت غرق سي د بخاری او د مسلم روایت نو ضروري خو نه مصحری کې شوی خبر اختیاري نو ته ضرور نه ده ما ته ضرور ده زه خو اصح الكتب تو خو په دې ټول مذهب کې یو صحیح کتاب نه لري زه خو له قران نه ورسره صحیح ترين کتاب بخاری لرم ته که دروغ ورته وایې که صحیح الحمدلله موږ سره کتابونه دومره دي کنه خدا ته خلکو ته دوکا ورکوي چې شی سره سنشت دغه دی هغه دي ته د یو کتاب دی په ټول مذهب کې هغه سه براوخه سه هغه ته سره دومره وایي دوه په منځ کې صحیح کتاب یو د زړه سره یو کتاب دی راوخه یا د ټول شی ما سره بیس راواخستو زما سوال دی نه واخستو کته سما سوال نه منډي وای او بیس دی نور واخستو کوم سوال بیا دی بیرته سوال ترازو خو بیا په سوال کې بیا سرمنه درنه وځي وای بیا دی سوال وای د لاندې کوم کسان ناستي دوی ته زوایم چیټ جی پی ټی راوړاوي کزه درو وایم نو تاسو ته بم پته ولګي تاسو کتاب دی سم امام دی کس شي دا المسند احمد ابن حنبل دا کتاب نام دی اور دی کی حدیث دی 22837 دی روایت 22 83 دی روایت الفاظ وای
ها دې کې دغه شان دي ته د ماویا هغه کوي دفاع کوي دې کې دغه شان دي که نه دې الفاظو سره لیکلي دي چې زه هغه ماویا ته میلمستیا کې لاړم یو بل صحابي وایي چې مونږ هلته چې لاړو مونږ ته ماویا شراب پیش کړو مونږ ورته وویلو چې دا خو نبي صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي نو ماویا ویلو چې زه حدیث کم تاسو کڅکې واخلئ دا الفاظ وایه چې روایت الفاظ وایه هغه کې دغه شان الفاظ دي که نه چې زه مطلب یو صحابي وایي چې مونږ د ماویا کور ته لاړو هغه مونږ ته شراب پیش کړو هغه سي محترم سي ته د عربي په الفاظ د شرابو معنی څه شي ده په عربي کې شرابو ته څه شي ویلی هاي نو بیا هغه بل هغه ته دغه ولې وایي چې دا حرام دي یو منټ ما ته پته ده ته اوس دغه وایي ته اوس یو منټ ته اوس دغه وایي که نه چې مطلب شربت یې ورته پیش کړي نو هغه صحابي هغه شربت ورته وکړي چې دغه نبي حرام کړي شرابو ته شربت نه وایي غرق سي دا د عربي الفاظ وایي چې دلته دروغ دي د ټولو مسلمانانو صبر دا کتاب لږ راواړه حواله دراوړي د کتاب زره وړه مس دا روایت الفاظ وایي فقط دی روایت الفاظ وایي نور ټول ته معلومیږي دی الله په فضل و کرم سره مهرباني وکړه وایي چې میلمانه راغلو په عربي کې د الفاظ وایي شراب ته په عربي کې څه شی وایي فقط دې جواب راکړه شراب ته په عربي کې څه شی وایي ما عربي نه زده ما پورتو کې پړاو کړی دی دغه په عربي کې شراب ته شراب وایي 400 ته وایي خو ما دغه اردو حدیث پړاو کړی دی الله اکبر ای دوکه بازانو مکوې ده راوړه کتاب راوړه کنه کتاب مخې ته راوړه غری کړه نه اوس به زه د تا د اغا توب زه ښکاره کوم دلته خلقو ته اغا سي محترم راوړه کتاب مخې اوس چې کله راځې دلته دلیل راوړې یا عربي الفاظ نسی ویلی په عربي نه پوهیږي بس د ایران په چشمکو کې د عربي الفاظ ته ګوري فارسی کې مه ورته ګوره عربي یې زده کړي په عربي ځان پوهه کړي چې د دې مطلب څه شی ده هر شراب ګوره هر څښونکي شي ته په عربي کې شراب ویلی کېږي نو بیا بل صحابي ورته ولې وایي چې دا حرام دي نو ویلې هر شی حرام و بیا هغه نه پیدو نه هغه صحابي سي ورته وایي دا بل صحابي اول خو په دې کې خبره د علماو خبره ده دا خبره اول خو یې ته نرسه ثابته کړه دا خبره چې صحیحه ده که صحیحه نه ده بیا اوس ګورې د ناستو خلکو ته زه دا وایم کتاب المسند احمد ابن حنبل 2283 دا د حدیث نمبر دی ټول خپل پړاو کې ځکه د کری دوکا درکای نرسه خو پړاو کړه نرسه پړاو ما درته پړاو کو کنه چې ما بیا ورته شراب پیش کو هغه ورته ویل چې دا حرام دي دا زنه په څو روایتونو اعتراض وکړل په څو روایتونو اوس له اغا صاحب نزی وړو کې پوښتنه لرم له امام علي رضی الله عنه نه مدد غوښتل روادي کنه روادي بل خو مزه زما جواب راکا ټینګړې مې لالیا بل خو مزه دې خبره جواب راکا الفاظ دی روایت نه سی ویلې په عربي الفاظ نه پوهیږي یو ځای دی په معاویه رضی الله عنه ما ته پته نه اوس خبره بل ځای وړي خو د دې حدیث دې ته صحیح حدیث ویلې شوی دا شراب نه دی دا هغه شراب نه دی کوم چې په پښتو کې موږ الکحول ته شراب وایو خمر ته شراب وایو دا هغه شراب نه دی نو د بل صحابي نه په پیلو د بل صحابي ویلي چې حرام ته خو پوهیږي په دې خبره ان شاء الله نو د بل ولې ورته ویل چې دا حرام دي چا هغه فکر دا وکړل چې دا امغه شراب دي کوم چې په شریعت کې حرام هغه پوه شو ورسې چې هغه پوه شو کاري نشي کولای د دې دفاع اوس مې بل خبره ده دا هاي دلته مو داس په بل ځای کې سړی وایي چې کله خپل خاون بیبي ته ورسې کوټه کې بیا هاي سړی دا مو شرم ده والله شرم ده دا غوونه به ډیر درنه راباسم دا غوونه به ډیر نه اوس ته بهانه دي ته ولې لټوي یاره دغه تاسو اهل سنت علما او دي ته ویلي چې دا حدیث صحیح ده شراب ورته پیش کړی دي یو بل حدیث درته وایم یو بل درته وایم مرامخ کې کړه لا اله الا الله معاویه علي رضی الله عنه مدد غوښتل په اسلام کې روا دي کنه دی روا دي جواب راکړه ال زرک هغه بیل به استغه طرف اوس د دنیا شیونه دي به اختلافي مسلمانانو دا سړی راغلل وایي تاسو په کتابونو کې ډیر داسې شیان دي وغیره وغیره دی یو جواب معاویه رضی الله عنه دروغ ویل چې په پلاني کتاب کې دا راغلي دي
او د کتاب نوم یې منوز ده تاریخ د ته صرف تاریخ. همدومره ویلی شي دروغ دغه خدا دروغ ثابت کړه حدیث کې دا محدثین د ما زه خو الحمدلله سند لرم د ما په مذهب کې د ما په دین کې یهود او نصارا او مجوسیان دروغ نسی ویلی د خدای په فضل او کرم سره چې چا زر کاله مخکې دروغ ویلی دي زه د اوس صحیح کتاب درته پیش کوم ته نه مني صحیح کتاب دې درته پیش کوم چې معاویه رضی الله عنه سره حسن علیه السلام بیعت کړی د تا کتاب وایي د تا امام وایي امام حسن علیه السلام دی وایي چې معاویه رضی الله عنه ماته ډېر بهتر ده لدینه اوس که بل روایت پسې درته پیش کړم الزامي سوال معاویه رضی الله عنه چې کوم ګفټونه او هدیې ورکولې حسن او حسین علیهم السلام ته هغه په مینه او محبت قبلولې د تا په مرآة العقول کې صحیح روایت ده مجلسی دی ورته صحیح روایت ویلی ده آیا امام حسن او دا ته ډېر ظلم کوي ته ډېر ظلم کوي چې اهل بیت دشمنانو ته وایي چې ردا دي د هغوی ملګري یو نه بلکې هغوی ته ناراض شوي دي هغه کتابونو کې موجود دي دغه په دې پردې مه چوه راوخی ها د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مانی کنه بالکل ایمانم سی صحیح وي نبی علیه السلام یو منټ نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې چا زما اهل بیت ازار کو هغوی زه ازار کم چا زه ازار کو هغوی خدای ازار کو دا صحیح ده که نه دی بالکل ها چې صحیح دی ته د ماته دغه ووایه چې تاسو کتابونو کې دا نه دي راغلي چې ماویه چې کوم اختلاف و یا کوم څه شی کولو هغه نه اهل بیت ناراضه و یا بالکل نو ناراض ته ولې د شي د دفاع کوي دا خو ته کوپر کوي قسم د کوپر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث هم خلاف ولې الله بنده یو دقیقه صبر عثمان بن عفان رضی الله عنه پیژني هغه بنو څه پیژني هغه خو هغه د اسلام دریم خلیفہ ده ځنو خستیانو پیژندل مونته ضرورت نشته مون دین اهل بیت د پیغمبر حدیث ته خبره واوره د ثبوت زه درکوم یو منټ زما هو دلیل هم واوره کنه دلیل چې مونږ دین اهل بیت نه علاوه بل چانه ولې نخلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې ای خلکو زه تاسو ته دوه ګران قدر شیونه پرېږدم یو قرآن یو اهل بیت تاسو دغه دوه پالو کوئ چې تاسو ګمراه نشئ که نور هسې مې ګمراه کړه د دې مطلب تاسو ګمراه کېږئ د نورو تاسو نه شاید دین خلوي که نه د ګمراه کړي وي په سترګو مسلمانانو دغه هغه صاحب وویل چې موږ دین له اهل بیت وراخلو ته د اهل بیت خو کنه امام علي رضی الله عنه باندې شروع کیږي کنه چې له امام علي رضی الله عنه دین درواخلي کنه کاری ته د بیس بل طرفه لوړې ته د ما د حدیث جواب راکړه دا سړی زوی ده دا شراب سکل زه څه ورته وایم ته روایت ویل چې دا صحیح روایت اصل کې ستا مسله دغه دی تا سره چې کومې خبرې اوس غوږ دا اوس دلته دی پوهیږي دا هغه صاحب دلته اوس پوهیږي دین تاسو کنه له اهل بیت درخلی کنه دا خبر یې ثابته کړه دین له چا درخلی له اهل بیت وکنه غوږ بالکل اهل بیت نه زیات به دین څوک یو د نبی صلی الله علیه وسلم مننه قربان سم ما جواب هو په نه کې بیا خپل ټیم راغی تفصیل اسلام ملاتونه زه جواب درکم اسلام ملاتونه بستا کور ولا خبر وي کستا دوستان به خبري تابس افرین اوس په دې ټول مذهب کې له امام علي او له امام حسن او حسین سي د درې سره صحابه دي د خپل منځ را ثابت کړل د اهل بیت او تا د دین تراخیصلې کړي نه د راخیصلې راځه مهرباني خبره واره کری صاحب دا د سیدا کنه چې د تا دین مخکې هم دا خبره ډیره کړي ده نه خبره واوړه جواب درکوم مې څه دز مخکې نه خبره ته مزه ټول دنیا ته دا جهل خلکو کار ما کوي چې خبره دې ویلې مولا سلام وایي کنه مولا علی سلام وایي چې خپل ځان اعتراض وکړل ګوري مسلمانانو په خپل ځان اعتراض وکړل وایي ګوري تاسو دین له بل چا در اخلي یو دقیقه درته خیم جواب دا ویل چې تاسو دین له بل چا در اخلي موږ له اهل بیت ور اخلو په ټول مذهب کې د رسول الله المنذر ثابت کړه په ټول مذهب کې د امام علي المنذر کنه مې کومه بندا وکنه دا تاسو کومه طریقه ده چې جواب درکې تاسو مې بندا جواب دی ما سوال بل خاطه بوس بیا تختې که خدای کوي زه چې کوم پوینټ در سره راسم دې خبرې جواب درکوم بل ځای ته وتختې جواب درکوم اوس واوره تا کومه خبره وکړه کنه چې المنذر ته ثابت کړه دا تاسو خپل خلکو ته دغه دوکه ورکړئ چې نشته پکې کنه زه به درته ویلې چې ما سره اوس کتابونه نشته
سبا ویډیو فارم کې د ابو اماد پیج نیوک څخه دغه شیونه شته که نشته زه به هغه ته میسج څه شی وکړم چا په ذریعه باندې دغه ما بار بار اورېدلي دي ورکتلي مې دي چې ټوله لمونځ چې کوم ده یا وضو طریقه چې کومه ده هغه ټوله اهل بیت و خاصه طریقې څخه خیلي ده د انجینیر هغه تاسو کوم عالم ده هغه هم په کلیپ موجود دی چې د موږ کوم څه کوو دغه یو د په بدل کې شیا په حق دي ځکه چې زیات روایتونه ویل هغوی سره دي خبره واوره هغه وایي چې زیات روایتونه دوی سره دي دا دروغ وایي خلکو ته خپل مذهب له ویډیو کلیپ نه د میرزا علي میرزا له ویډیو کلیپ نه خپل مذهب راته ثابتوي د تا امام وایي چې كانت الشیعه زموږ کتاب کې شته دي که نه شته دي زموږ په ولا حلالهم ولا حرامهم قبل ابو جعفر له امام جعفر علیه السلام نه مخکې نه یو وای حلال پیژندل نه وای حرام پیژندل نه وای مناسک د حج پیژندل د تا کتاب وای کری د ته خپل مرګرو ته وایي د میک هم بر باندې بندوي که زه چې جواب درکوم تاسو میک بندوي دوزی بنولې دا د ډوزو د دلیل میدان د ودی زړه سره په دلیل درکوم د الله بنده خبره یو دقیقه زما خبره پوره نه باوري لتانه می دا پوښتنه وکړه ته د نبی علیه السلام لمونځ لري په خپل مذهب کې لري او بالکل لرم یو روایت مسلمانانو د ما دی په خدای قسم یو روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راته ثابت ما درته ویلو کنه سبا دې ټایم خاوز دی ما تسی په خپل جواب وسی خپل جواب نه لري وسی خپل جواب نه لري او دلته بیا خبري کوي چې وای زه به سبا ته دا خبره خو واوره کنه دا مونږ حقیقت ما کوي چې ما یک بند نو کومه خبره دی واورو اری خواته زی ورځي وز ما یو پښتني جواب راکړه دا دا وایم کنه چې اوس خبر علي رضی الله عنه مدد رواده کنه رواده علي رضی الله عنه مدد غختل رواده کنه رواده اول دغه خبرې جواب درکوم چې تاسو کتابونو کې دا شان نشته سبب د ابو عمار په پیج باندې دغه ویډیو پرتا وی ټول کتابونو حواله ورکوي چې زمونږ په کتابونو کې زمونږ امامانو نه لمونځ شته کنه ټولو ته وایم د څومره ناس خلک دي سبا د امو آباد پیج کې وخت سي چې دا کتابونو حوالو سره دا کوي تاسو ته دروغ وایي وا اور بل خبره یو بل خبره جواب راکړه مسلمانانو دی یو سوال جواب نشته دا ویډیو ته زیاده خبره دا د ویډیو ته خبره لاړه دی الله بنده ته دومره شرم څو کاله عمر دی د زړه سره څو کاله عمر دی دا خبره اوره زه د دینی طالب علم نه یم سید زه یو عام انسان یم ګوره د هر مسلمان نسی پښتنه ځنه شي د سیدی کنه چې هغه په ما سره په ټایم ریفرنس نه وي دا وسو ګوره به وای دی ما مې کولی روزه څو ورته وایم دای سره ته وای تا څو کاله عمر ده ما 24 سال په دې 24 سال عمر کې دومره د خپل غاګانو نه پښتنه نه کړي چې موږ د خپل مذهب کې د نبی علی السلام منځ ولې نه لرو زه خو د نبی علی السلام دا ټول منځ لدی بخاری نه درته ثابتوم نو ولې موږ کوم المنځ کوو لکه مې تاسو کتابونو نه اخیستې دي خو زموږ په کتابونو کې شته چې موږ کوو کنه نه دي تاسو نه مو د مولا کتابونو راخیستل نه مو د اهل بیت له کتابونو راخیستل داز نه د اهل بیت ته نرسه ثابت کې د امام علی رضی الله عنه ته ثابت کې چې امام علی رضی الله عنه تکمیل ان شاء الله ستاسو ټول دروغ به دغه مسلمانانو یو دقیقه دا ځای وز درته وخیم احادیث په خیبل خو منډه ما وای کری حدیث که اغم درته خیم یا اوس اغم درته خیم نر شاغه حدیث راته وخیم یک ما بنداوه کوم دی مسند احمد روایت سید راوړی ده او بالکل مسلمانانو وګورئ دا درته خیم په یو دقیقه کې وخت سکرین ته ته خلکو ته ټول دروغ وایي دا اوس د تا خبرې زه د نبی علیه السلام لمونځ لرمه په خپل مذهب کې دا یو دا روایت درته وخیم دا مې سکرین غټ کړی مراعات کا ادب غلطه خبره مه کوه بیا خپای وای الکافی دا د دوی معتبر کتاب د شیخ کولینی دا پریک دا ما کوم تاسو کړه دا غره واخه دا تاسو ټول ورځ دروغ وایي هغه روایت مې مخکې پروت هغه درته خیم الکافی د شیخ کولینی دوم جلده شلمه صفحه ده مسلمانانو دې ځای ته وګوري دې ځای ته ټول مسلمانان علي أبا جعفر وكانت الشيعة شايولوا قبل
مخکي ان يكون ابو جعفر عليه السلام لامام جعفر عليه السلام نه مخکي شیا وهم لا يعرفون مناسك حجهم دوی د حج مناسک نه پیژندل وحلالهم نی حلال پیژندل وحرامهم نی حرام پیژندل. آیا امام علی رضی الله عنه خلقو ته حلال و حرام نه ور پیژندلی؟ آیا امام حسن علیه السلام خلقو ته حرام و حلال نه ور پیژندلی؟ آیا امام حسین علیه السلام خلقو ته حرام و حلال نه ور پیژندلی؟ آیا امام زین العابدین علیه السلام خلقو ته حلال و حرام نه ور پیژندلی؟ وګوره وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر لإمام جعفر عليه السلام نمخكي شيشيو لا يعرفون دوی نه پیزندل دی حاج مناسک نی حلال پیزندل نی حرام پیزندل. نغای کوم خلکو په باره کې اوس جواب اورا کری بیک بنا باندې وكانت الشيعة اے دی الله بنده وكانت الشيعة ای خو صحیح ده کنه درته وایم کنه جواب واورا اوس میک ما باندې وا صحیح شو هغه د خلکو په باره کې ویلي شوي وو چې هغه والا عمري وو بیا چې شیعه شول هغوی څه نه وو خبر. زه یو مثال پیش کوم زمونږ په علاقه کې هم دلته به قربیوال واوري خبره اوره مسلمانانو وام اوریدل یعنی چې څوک شیعه سول له هغو سره هم امامانو خیانت کړی و وام اوریدل په خپله خولو یې اقرار وکړل. شیخ طاهر صاحب وام اوریدل شیخ طاهر صاحب وام اوریدل جاهلانو غونډه کې ورځه ما خبره پورا واوره په خبره الله اکبر خبره پورا واوره په هر څوک یعنی امامانو خیانت ورسره کړی ده نه. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر. ښه راځه په خیر خبره پورا واوره خبره کوي د سیدا کنه چې تا سره علم وای نو کم از کم یو علمي سړی چې کله چا سره بیس کوي کنه دغه خبره پورا واوري هغه باندې منځ کې ټوک نه وای. ته زما خبره پورا نه واوري منځ کې ټوک وای الله اکبر الله اکبر صحیح ده. نو هغه خبره د سیدا کنه زه ته یو مثال در کوم زمون په علاقې کې کورمیوال بدلته چوک پکې ناس وي پړې کام سړیر تعلق ساتي خلک هغه شیا شوي دي هغوی سونه نه خبر کوو چوک وایي کورمیوال چیرې شیا پلانیزي کې اوسیږي اسلام نه دی خبر. نو د دې مطلب دا نه دی چې شیا مذهب نه دی خبر یا شیا امامان نه دی خبر یا شیا خلک نه دی خبر هغه به څو خلک نه وي خبر څو کسان به نه وي خبر. صحیح ده. قبل ابو د چلاکی مکوه وإلى إمام أبو جعفر لإمام باقر عليه السلام كانت الشيعة لا يعرفون غوغسة الفاظ دي عربية غوغسة ودي زرسر لا يعرفون دوی نه پیژندل مناسک دې کې ته ماته وخایه که نه چې وایي چې ټول شیعه دغلته وخایه دې کې ټول شیعه صیغه د جمع ده ای د الله بنده كانت الشیعه ولو شیعه نو ما خو درته اوس ویلو چې زمونږ په کتابونو کې هم داسې شته که نه ای ما خو درته ویل ما درته ویل چې دا خلقو عربي نه ده زده نه بل په عربي خپله ورباندې پوهېږي صحیح. ما درته ویلي چې زمونږ په کتابونو کې هم دا شته دا ضعیف ته دا صحیح ته صحیح ده هغه شیونه راوړي چې هغه ضعیف وي. کافي کې نرسه د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې همدغه روایت وښیي چې دا ضعیف ویښیه که نه لکه اوس تا په امام مسند امام احمد ابن حنبل روایت دی راوړل ما درته ویل ما د شرابو معنا وکړه چې دا شراب څه وایي ودې نه کړه نرشه که نه انسان سولې اوس زه درته ښیم چې دا روایت څه شی ده ضعیف ده صحیح ده باطل ده کمزوري ده څه شی ده داسې اوس راته غوږ ته نرسه همدغسې دې خلقو ته وښیه راځه په خیر زر یې وښیه هله زر که وخت مه ضایع کوه خو ته میک مه بندوه زما خبره خو پوره واورئ تاسو کې دغه مسله ده تاسو خپله خبره وکړئ بل بله نه واورئ. زه دا درته وایم چې مطلب زه عام یو طالب علم یم د دیني طالب علم هم نه یم صحیح شو بیا چې ته دومره تکړه یې دغه بحثونه په ټیک ټاک کې عام خلکو سره نه کېږي د علمي بحثونه بیا دا داسې وکړه چې ابو اما ته ورشه یا ګورې مسلمانانو دا نور په دا سر وله دا نور په دا سر وله دا زندیق په موده د تیښتې ځای چې ورته راسي بیا ځان عامي جوړ کړي دا وګورئ د معاویه رضی الله عنه په شان کې توهین یې ټول زده کړی پام وده که مو پام نه ده د عثمان رضی الله عنه د صحابو په شان کې توهین او سپکاوی ټول زده کړی ده په دې دی آغا صاحب ده آغا صاحبانو دا د خدای غټ فضل و رحم و کرم داسې دلته راسئ له آغاتوب مو نه منکر کړم پلاني ته ورسه پلاني ته نرسه دلته پړی پکې واچې ورایي وله راکشې کړه دلته اتم میاشتې وسوې دلته
پړی پکې واچي وراکش کړه دلته راسه جواب ووایه. موږ اوس الحمدلله ضرورت درته نه لرو ولا که در پسې وګرځېږو نور به شاید حقیقي دین په لټه کې کېږي ته به راپسې ګرځې ته به دلته راځې که د رب رضا وه. څه مې وویل شیخ طاهر صاحب دای به اوس راځي دی به اوس راځي دی به راولي. تاسې دا فکر کړی و چې ټول عمر به موږ د صحابه و توهین کوو د صحابه و بچیان به نه وي د صحابه و بچیان اوس راویښ سوي دي درته د اهل بیتو دفاع کوونکي بچیان اوس راویښ سوي دي درته اوس به ته راځې که د رب رضا وه ته به راځې های های دلته راسې های های شرم وکړي په وله دا ډېر بد کار ده دا واده کړو ته معلومیږي چې دا غږونه په کوم ځای کې ته خو پوهېږي نه های های كبروا يا أهل السنة. الله اکبر. الله أكبر. اصل کې خبره دا ده چې دا څومره آرامتوبونه دي هغه صحابان چې عشره مبشره صحابان دي په دې دنیا کې او ته نبی علیہ السلام د جنت زیری ورکړي هغه د کفر په زمره کې ور داخلي خو دلته